سلامونه او ستړي مه شئ. د نن شپې خبري ټولګې سرټکي مو په غور کې د مرګونې سیلابونو له امله د 50 تنو مړینه. سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي او نږدې 2000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. سیلابایی که دیروز بگه ساعت 7 شام شروع شد تا 10 شب خسارات بسیار انگفتی به ما مردم وارد کرد. بسیار سرهای مردم تخریب کرد، بسیار زندگی مردم برباد کرد. بامیانو کې پر سیلانیانو وسلوال برید غبرګونونه. د اسپانیې لومړی وزیر وایي چې په پیښه کې 3 هسپانویان وژل شوي. یونما وایي د پیښې په اړه خواشیني دي او په دې اړه پلټنو ته چمتو دي. که به اساس بررسی های ابتدایی تاکنون پلیس 7 تن را به مسئولیت این رویداد بازداشت نموده که در میان بازداشت شده ها یک فرد زخمی نیز موجود می باشد. پکتیکا کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې پای. دواړه غاړه قومي مشرانو د طالبانو پاکستانی پوځ د استازو په ګډون د جګړې د پای ته رسولو په پار ناسته کړې. د موږ قومونو دا مطالبه وه او دا غوښتنه وه چې موږ امن غواړو په دغې بډر نکاح پلوي که دغ پلوتوي او موږ د جنګ طرفدار نه یو. موږ هر وخت دپاره امن غوښتونکي یو. یوه مو دا خبره ورته وکړه. او د غزې په جبالیه پنغالي کې د جګړې پراخېدل. د دغو نښتو په لومړیو څو ساعتونو کې د 40 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. موږ د لومړۍ چاودنې غږ واورید چې زورور و. 2 هوایي بریدونه وشول. لومړی د کور په چت او دویم یې دلته راغلو چې وګورو. دلته هیڅ شی نه لیدل کېده او یوازې ګرد و. بشپړ پښتو خبرې ټولګې ته ستړي مه شئ. زه احساس یم او د سر خبر مو نن د سیلابونو په تړاو دی. تازه په غور ولایت کې سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي دي چې سیلابونو 2000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسولی دی. د غور ځایي خلک وایي دا مهال خوړو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. له دې سره له فاریاب هم راپورونه دي چې سیلابونو 18 کسان مړه کړي دي. د تازه سیلابونو د زیانونو په اړه زموږ همکار په خپل ریپورټ کې تازه جزئیات راټول کړي. د ویجاړونکو سیلابونو څپه غور ته هم ورسېده. هغه سیلابونه چې له پیل تر دې مهاله پر ودانیو سربیره له خلکو ژوند اخلي. له تېرې ورځې راهیسې د دې ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالۍ د سیلابونو شاهد دي. هغه سیلابونه چې د ډیرو خلکو ژوند یې له ځانه سره وړی دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو سرچینو تایید کړي چې د سیلابونو له امله څه کم 50 کسان مړه شوي دي. هغه شمیرې چې وروستۍ نه دي او کیدای شي په هره شیبه کې زیاتې شي. د غور د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه کسان لا درکه دي. د دې ترڅنګ چې یو شمېر ټپیان شوي هم دي. سیلابایی که دیروز بگه ساعت 7 شام شروع شد تا 10 شب خسارات بسیار انگفتی به ما مردم وارد کرده که از اونجا شما در تصویر که مشاهده میکنید حتی خانه ها ویران شده دیگه. کسی به خاطر نیهاب نان چینه برای اطفال برای مردم. د غور سیلابونو د درنې مرګ ژوبلې ترڅنګ دغه ولایت ته ستر مالي زیانونه هم اړولي دي. د غور ولایت د بیړنیو حالاتو د کمیټې لومړنۍ شمیرې ښیي چې 2000 کورونه په بشپړه توګه او 4000 نور په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. 2500 هټۍ او سلګونه هکتاره ځمکه ویجاړه شوې ده. د دې ترڅنګ د خلکو څاروي او یو شمېر بنسټونه هم ویجاړ شوي. بارندگی زیاد شدید شد. بازم خوب بود که ما به خانه میدیم، به خانه حاضر بودیم که سیلاب برسید. بسیار سرهای مردم تخریب کرد، بسیار زندگی مردم برباد کرد. نی شالمون نی جیلمون نی هیچی نمون. نگم مال و گو و گوسفند همه را از بین برد. دکانهای مردم خراب شد، سرهای مردم خراب شد، زندگی مردم خراب شد، دیو درخت مردم خراب شد. طالبانو اعلان کړی چې خپلو ادارو ته یې امر کړی چې خلکو ته ژر تر ژره د ژغورنې ډلې ورشي او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. هغه خلک چې د سیلابونو له امله یې ژوند له منځه تللی او تر بله هر څه زیات سرپناه، خوراک، اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه ماشومان چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو اصلي قربانیان بلل کیږي.
لکه څنګه چې د ماشومانو د ساتنې سازمان نن وویل د وروستیو سیلابونو له امله اقتصادي بحران او د ماشومانو د خدمتونو کمښت په افغانستان کې وروستي حد ته رسیدلی دی. دوی خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. هغه څه چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي د دوی معیشت له لاسه ورکول دي، ځکه دوی پوهیږي چې راتلونکی ډېر تیاره ښکاري. له دې سره په غور کې د سیلابونو له امله له هرات او له ډیرو ولسوالیو سره د دغه ولایت ترانسپورتي لارې ویجاړې او تړل شوې دي. په ورته مهال په فاریاب کې ځایي طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو په پایله کې 18 کسان مړه او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. خو په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سیلابونو تر 300 ډیر کسان مړ کړي او په بدخشان، تخار، هرات او د هیواد په نورو سیمو کې ورته زیانونه اړولي دي. په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید او 3 تنو هسپانویانو سیلانیانو وژل کېدو ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. د هسپانیې لومړي وزیر ویلي چې په دې پیښه کې د دوی د هیواد 3 وګړي وژل شوي او ترڅنګ یو بل ټپي شوی دی. نوموړي د دې پیښې پر څېړلو ټینګار کړی او وایي چې دا پیښه سخت ټکان ورکوونکې ده. په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو پروني وسلوال برید کې د 3 هسپانوي وګړو په ګډون 6 تنه وژل شوي او 3 بهرنیو وګړو په ګډون 7 تنه نور ټپیان شوي دي. د بامیان ولایت په مرکز کې د جمعې په ورځ له غرمې وروسته یو شمېر بهرني سیلانیان د وسلوالو لخوا په یو برید کې په نښه شول. د برید په پایله کې 3 افغانان او 3 هسپانویان ووژل شول او د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لیټوانیا هیوادونو د وګړو په ګډون 7 تنه ټپیان شول. په وژل شویو کې یوه ښځه هم شامله ده. د اسپانیې لومړي وزیر پر ایکس په یو یادښت کې د خپل هیواد د وګړو مړینه او ټپیان کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د دې خبر په اورېدو یې سخت ټکان خوړلی دی. دې برید ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ایکس پر یو یادښت کې دغه برید غندلی او ویلي دي چې تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج ظفیري هم دغه برید بزدلانه بللی دی. بل لور د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارج ظفیري هم په بامیان کې پر بهرنیو وګړو برید ناځوانه عمل وباله. حمله دیروز در بامیان از چند بود قابل بررسی است. یکی از لحاظ کیفیت که گروهی که حمله را انجام داده بسیار واضح اهداف را انتخاب کرده که بتونه بسیار سر و صدای کلان در سطح جهانی ایجاد بکنه و دوما از لحاظ موقعیت هدفی که در بامیان مورد حمله قرار گرفت و بامیان به عنوان یک مرکز مهم و در این حال بسیار امن طی 2 دهه گذشته میتونه مورد توجه بسیار زیاد قرار بگیره و در این حال موضوع دیگری را که بر ما میرسونه این است که خلاهای بسیار کلان امنیتی در مناطق مرکزی افغانستان ایجاد شده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر بهرنیو وګړو یاد برید غندلی او ترهګریز یې بللی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په وسلوال برید کې د هسپانویانو وژنه غندلي او ترهګریز یې بللی دی. د تیر حکومت د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هم د وژل شویو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او دغه برید یې د نړیوالو قوانینو او د افغانانو د منل شویو دودونو خلاف عمل بللی دی. په افغانستان کې یوناما هم په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو برید ټکان ورکوونکی او وحشتناک بللی او ویلي دي چې د دې پیښې په څېړلو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په تیر حکومت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د برید په غبرګون کې پر ایکس په یو یادښت کې پر طالبانو نیوکه کړې ده. وزارت امور داخله ضمن محکومیت این عمل جنایتکارانه اطمینان می‌دهد که این رویداد را با جدیت و همه‌جانبه بررسی نموده عاملین آن را شناسایی، بازداشت و به پنجه قانون خواهد سپرد. قابل ذکر می‌دانیم که به اساس بررسی‌های ابتدایی تاکنون پلیس 7 تن را به مظنونیت این رویداد بازداشت نموده که در میان بازداشت شده‌ها یک فرد زخمی نیز موجود می‌باشد. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر بهرنیو سیلانیانو لومړنی او تر ټولو سخت برید دی.
په پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سرحدي نښتو په شپږمه ورځ د دواړو غاړو د میشتو قومونو د مشرانو ترمنځ مشورتي غونډه د طالبانو او پاکستاني پوځي چارواکو په حضور کې ترسره شوې ده. په دې غونډه کې دواړه غاړې قومي مشرانو له طالبانو او پاکستاني پوځیانو د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد پوځ په ټول توان سره د خپل هیواد له ځمکني بشپړتیا او د امنیت دفاع کوي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو سره له خبرو کولو ځان په څنګ ساتلی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه له شپږ ورځو راهیسې د پکتیا په ځاځي اریوب او ډنډ پټان ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د راپورونو له مخې تېره شپه جګړه سخته وه او د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې نن په کورمه سیمه کې د طالبانو او د پاکستان پوځي چارواکو په حضور کې د پولې دواړو غاړو د قومي مشرانو ترمنځ مشورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پولې د دواړو غاړو قومي مشرانو له طالبانو او پاکستانه وغوښتل چې جګړه ودروي. په دې کې د ډنډ پټون قومونو برخه اخیستې وه، د اریوب ولسوالۍ خلکو مشرانو برخه اخیستې وه. بیا دغه نه لوړلو په بارډر نه یې خلاصیو ته دغه پلو ته د کورمې کوم قومونه چې د هغو برخه اخیستې وه، نو د موږ قومونو دا مطالبه وه او دا غوښتنه وه چې موږ امن غواړو په دغې بارډر نه که پلوي که دغ پلو ته وي، او موږ د جنګ طرفدار نه یو، موږ هر وخت دپاره امن غوښتونکي یو. یوه مو دا خبره ورته وکړه د دواړو حکومتو ته تګ راتګ لار هم بنده ده د خرلاچي او ځینې خلک دواړو غاړو ته د خپلو ځایونو څخه هم وتلي دي، ځکه چې ډزې ډېرې شوې وې، درنه او وسله دواړو غاړو استعمال کړې وه او دغه رنګې پکې د جاني زیان هم خبره کېږي. نو جرګې مثبت نتیجې ورکړې دي. البته اوس د اوربند په اړه باندې او د لارې د خلاصولو فیصله هغه د مرکزي حکومتونو ده، لیکن زما خیال مرکزي حکومتونو له پکار دي چې د جرګې دغه فیصلو ته احترام وکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ درنه جګړه د دې لامل شوي چې د خرلاچي لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې شي. د نښتو له پیله تر اوسه په پکتیا کې د 5 ملکي وګړو او 3 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی، خو د پاکستاني لوري د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه هیواد پوځ د ګواښونو پر وړاندې ولاړ دی او د پاکستان له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي. پاکستان د دې وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له افغان چارواکو یې غوښتي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان خاوره د پاکستان امنیت ته د ګواښ لپاره نه کارول کیږي او د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې پاکستان د پاکستان خلک او قانون پلي کوونکي ګواښي اغیزمن ګامونه پورته کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم دوی پرله پسې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو اوس له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کیږي. TTP زایده مدارس و استراتژی استخبارات کشور پاکستان است. عدم توافق جانبین باعث زدخوردهای کنونی شده و طالبان افغانستان هم نسبت مبارزات مشترک تاریخی و نگاه اتنیکی قبایل خشم نظامیان پاکستان را برافروخته و باعث وضعیت کنونی در سرحدات دو کشور گردیده است. تر دې وړاندې طالبانو تل د TTP ملاتړ رد کړی او د هیواد په سرحدي سیمو کې د TTP د غړو په نښه کولو لپاره د پاکستاني پوځ بریدونه غندلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا باید د چابهار بندر په اړه د نوي ډهلي او تهران ترمنځ د اوږدمهاله هوکړې په اړه محدود نظر ونه لري. د دغه وزارت وایان دا څرګندونې پر یادې پروژې د امریکا د بندیزونو د لګولو د خبرداري په غبرګون کې کړي دي.
په دې وروستیو کې هند له ایران سره 10 کلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د چابهار بندر د فعالیت او مدیریت چارې هند مخ ته وړي. دغه تړون د امریکا خبرګونونه راپارولي دي او واشنگټن د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. خو اوس د هند د بهرنیو چارو وزارت په نیو ډیلي کې په یو خبري کنفرانس کې د چابهار بندر د افغانستان او ټولې سیمې په ګټه وباله او ټینګار وکړ چې امریکا باید په دې اړه محدود نظر ونه لري. هند افغانستان ته د بشري مرستو د دوام او افغانستان ته د اقتصادي بدیلونو د برابرولو لپاره د چابهار بندر د عملیاتو ارزښت ښودلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي افغانستان ته د بشري مرستو زیاته برخه د چابهار بندر له لارې استول شوې ده. له هماغه وخت راهیسې د دغه بندر له لارې افغانستان ته د 15,000 متریک ټنه غنمو 200,000 متریک ټنه لوبیا او 40,000 لیتره مالاتیون په ګډون بشري مرستې ورکړل شوې دي. افغان سوداګرو هم په چابهار بندر کې د پام وړ پانګونه کړې ده. په فبروري میاشت کې په افغانستان کې د ایران سفیر اعلان وکړ چې افغان سوداګرو د سوداګرۍ کور جوړونې او اداري په برخو کې 15 میلیونه ډالر پانګونه پیل کړې ده. یو شمېر اقتصادي کارپوهان د چابهار بندر د افغانستان او د هند د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د پاکستانی بندرونو بدیل گنی. هند به حیث یک کشور قدرتمند در منطقه با سرمایه گذاری روی چابهار میتونه فرصت های تجارتی زیادتری را در منطقه افزایش دهد. چابهار نه تنها افغانستان را به مارکت نیپال، هند و بنگلادش نزدیک میکنه بلکه میتونه که افغانستان را به بازارهای جدید شرق میانه حتی در آینده به اروپا و امریکا نزدیک کند. ایران او هند د روان کال د می میاشتې په 14 نیټه د چابهار د شهید بهشتي بندر د تجهیزات او ګټې اخیستنې په برخه کې 10 کلن تړون لاسلیک کړ. د دې هوکړې پر بنسټ به هند په دغه بندر کې 300 میلیونه ډالر پانګونه وکړي چې 120 میلیونه ډالر به د دغه بندر په ستراتیژیکو تجهیزاتو او 250 میلیونه ډالر به د ترانسپورتي زیربنا په برخه کې ولګول شي. د مۍ 13 د موزیم له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د دغې ورځې په مناسبت په کابل کې د لرغونو اثارو نندارتون جوړ کړ. خو د کابل ملي موزیم نوي انځورونه ښیي چې د بودا لرغوني اثار پکې نه لیدل کیږي او مجسمې لرې شوي دي. په کابل کې د لرغونو اثارو 3 ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د اسلامي دورې او د برونزو او آی خانم دورې نندارتونونو په نومونو د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال وایي د کابل په موزیم کې 200,000 کلن لرغوني اثار موجود دي. په دې موزیم کې دغه اثار هم شته چې 200,000 کاله پخواني اثار دلته پراته دي. دا 50,000 کاله یا 10,000 کاله 10,000 کاله 15,000 کاله دلته خو بیخي ډیر دي. د 200,000 کاله پخوا یعنې 2,00,000 کاله پخوا اثار هم دلته پراته دي. نو نوي اثار دلته راځي ښوول کېږي. د دې لپاره یو یې د ساتنه او نګهداشت دی، دومره د دې د ترمیم خبره ده. ترمیم ډېر مهم دی ځکه دا ډېر یو ظریف کار دی. د کابل د موزیم ریاست شمیرې ښیي چې په دغه موزیم کې څه باندې 80,000 لرغوني اثار موجود دي چې اوس یې د اثارو زیاته برخه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوې ده. خو هغه مجسمې چې پخوا په ملي موزیم کې وي اوس په دې نندارتون کې نه لیدل کیږي. از مسئولین امارت اسلامی عدالت افغانستان خواهش می‌کنیم تا بخش حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان بخصوص موزیم ملی افغانستان بسیار توجه بکنند که هویت ملی افغانستان بشمارند. د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي موزیم اداري مرستیال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هېواد د کلتوري میراثونو په ساتنه او پالنه کې مرسته وکړي. و ما آرزو دارم جهان با ما هم نوا و همگام باشد در قسمت حفاظت از میراث‌های فرهنگی، چرا که آثار باستانی افغانستان جز لاینفک میراث‌های جهانی به شمار میره. د افغانستان د ملي موزیم د بنسټ ډبره په 1919 زیږدیز کال کې د امان الله خان په وخت کې کېښودل شوه، خو د کورنیو جګړو پر مهال یې 80 لرغوني اثار ونیول شول. ستړي مشئ، اوس هم لنډ اقتصادي خبرونه.
د روسیې د لومړي وزیر مرستیال وایي افغانستان به روسیې ته خپل صادرات پراخ کړي. دغه روسي چارواکي د کازان د فورم د غونډې په څنډه کې ټینګار کړی چې مسکو به له افغانستان سره خپلې ټرانسپورټي اړیکې پراخې کړي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال ویلي دي چې مسکو لیواله دی چې له افغانستان څخه زیات کرنیز محصولات وارد کړي. د طالبانو د عدلیې وزارت د سوالګرو د راټولولو او د سوالګرۍ د مخنیوي قانون چمتو کړی دی. هغه کسان چې صحتمند او کسبګر وي او د یوې ورځې خواړه ولري له سوالګرۍ څخه منع شوي دي. د قانون په یوه ماده کې راغلي چې په سوالګرۍ کې د ماشومانو، معلولو او معیوبو کسانو کارول منع دي. دا قانون په داسې حال کې د طالبانو د مشر لخوا توشیح شو چې په هیواد کې د فقر کچه لوړه شوې او د هیواد خلک د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په غور ولایت کې له بارانونو وروسته د سلما بند د اوبو زیرمه خپلې لوړې کچې ته رسېدلې ده. د هرې رود د سمندري حوزې د ریاست د چارواکو په وینا تېره شپه په دغه بند کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله له دغه بند څخه 400 متره مکعبه اوبه ویستل شوي دي. د هرې رود د سمندري حوزې مشر وایي اوس مهال په دغه بند کې څه باندې 480 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه کیږي. هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 1.4 افغانۍ، 1 یورو 8.12 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.1 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 802 افغانۍ، د اماراتو 1 درهم 19.55 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 258 افغانۍ. اوس هم غزه. د غزې تړانګې په شمال کې د جبالیا په پنغالي کې جګړه اوس هم روانه ده. الجزیرې خبر ورکړی چې په تیرو څو ساعتونو کې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په بریدونو کې 40 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې تړانګې په شمال کې په جبالیا کې د درنې جګړې دوام. کمالېدوان روغتون ته د وروستي هوایي برید 14 ټپیان وروړل شوي دي. تر ویجاړیو لاندې د قربانیانو د رایستلو لپاره د پلټنې عملیات هم روان دي. الجزیرې خبر ورکړی چې په تیرو څو ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې 40 فلسطینیان وژل شوي دي. موږ نشو کولای د خپل زوی له کورنۍ او ګاونډیانو سره اړیکه ونیسو. وروسته له دې چې وضعیت آرام شو دلته راغلو او هڅه مو وکړه چې دوی له ویجاړیو وژغورو، خو ونه توانېدو. نن موږ یو څه ساده وسایل راوړل خو یوازې یو ماشوم وژغورل شو. موږ ونشو کولی نور وژغورو ځکه دلته شرایط خورا سخت دي. په همدې حال کې د غزې په سواحلو کې له شناور بندر شاوخوا 90 بار شوي لارۍ او بشري مرستې غزې ته ننوتې دي. دا بندر په دې وروستیو کې د امریکا لخوا غزې ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره د ځمکنیو لارو د بدیل په توګه جوړ شوی دی. په غزه کې دننه هم اسرائیلي پوځیان د مرستو د رسیدو څارنه کوي. دلته په لویدیځه غاړه کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې د وسلوالې څانګې د یوه غړي د جنازې مراسم ترسره شول. نوموړی تېره ورځ د جنین په پنغاړه کې د اسرائیلو په برید کې ووژل شو. اسرائیلو په دغه برید کې له جیټ او بې پیلوټه الوتکو کار واخیست چې پکې 8 تنه نور هم ټپیان شوي دي. موږ د لومړۍ چاودنې غږ واورید چې زورور و. 2 هوایي بریدونه وشول، لومړی د کور په چت او دویم یې دلته. راغلو چې وګورو دلته هیڅ شی نه لیدل کېده او یوازې ګرد و. اسرائیلي پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې 80 پوستې په هوایي بریدونو کې په نښه کړي دي. د دغه هیواد پوځیانو په رفح او جبالیه کې د حماس او اسلامي جهاد یو شمیر جنګیالي هم وژلي دي. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت وایي په روانه جګړه کې د تلفاتو شمیر 15380 ته رسیدلی دی. او د نړۍ په نورو سیمو کې بیا د سلواکیا پر لومړي وزیر رابرټ پیکو باندې ډزو کې د شکمن کس لومړنۍ جلسه د شنبې په ورځ براتسیلوا ته نږدې په یو جنایي محکمه کې وشوه. پر 59 کلن پیکو د چهارشنبې په ورځ له خلکو سره د یوې غونډې پر مهال برید وشو او ټپي شو او برید کوونکی د پولیسو لخوا ونیول شو. پولیسو د تورن کس هویت نه دی په ډاګه کړی،
خو ځایي رسنیو ویلي چې تورن 71 کلن سړی دی چې څه موده وړاندې په یو سوداګریز مرکز کې د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه. د راپورونو له مخې شکمن کس یو شاعر دی او 3 شعري ټولګې هم لیکلي دي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د بهرنیو محصلینو پر وړاندې د محصلینو او ځایي خلکو د تاوتریخوالي په پایله کې د 14 پاکستانیانو په ګډون لسګونه محصلین ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ تاوتریخوالی د قرغیزي او مصري محصلینو ترمنځ د نښتې د انځورونو له خپرېدو وروسته پیل شو او خلکو د بهرنیو محصلینو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو پر لیلیو او استوګنځیو بریدونه وکړل. د پاکستان او هند سفارتونو د دغه هیوادونو له محصلینو غوښتي چې تر هغه وخته چې وضعیت آرام شوی نه وي له خپلو ځایونو ونه وځي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو له بشکک څخه خبر ورکړی چې په دغو بریدونو کې 4 پاکستاني محصلین وژل شوي دي. خو په بشکک کې د پاکستان سفارت د قرغیزستان د چارواکو له قوله ویلي چې په تاوتریخوالي کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په اسلام آباد کې د قرغیزستان د سفارت شرزافر احضار کړی او د دې پیښې په اړه اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې په قرغیزستان کې 600,000 پاکستاني او 14,500 هندي محصلین په طبي برخه کې زده کړې کوي. ښه راغلاست. اوس هم لوبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځلانده لوبغاړی او د 20 ورځو لوبو لوبډل مشر راشد خان ارمان له 4 کلونو وروسته کابل ته راغی. هیواد ته د راشد خان راتګ د هیوادوالو د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا له تود هرکلي سره مخ شو. دا لومړی ځل دی چې راشد خان ارمان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته راځي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ سیالیو په دوام کې د شنبې په ورځ د یاشلر سرسبز لوبډلې د وحیدي ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د فرا عدالت لوبډلې خراسان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یاشلر سرسبز او وحیدي ځوانانو ترمنځ لوبه د 0-4 په توپیر سره د یاشلر سرسبز په ګټه پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې د فرا عدالت لوبډلې د 3-2 په پایلې د خراسان لوبډلې ته ماتې ورکړه. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ ټلویزیون سره یو پښتو خبري ټولګه مو لیدله. په دې هیله چې په دغه خبري ټولګه کې مو بشپړ معلومات لیدلي او اورېدلي وي. خو که غواړئ چې له حالاتو باخبره اوسیږئ، امو.tv وڅارئ. ښه شپه.